سړیه چېرته ځې؟ زما که نه چې د کار خصب ولټوم که نه چېرته به لاړ شم نو سودا نشته ما وې که سودا دې راوړه بل خو ګرځي راګرځي هغه هم سودا نه راوړي. نه نو سودا خو ما بله نن دویمه ورځ ده چې هله راوړې دا څنګه سودا ده؟ نو ځې خو چېرته وړم نه خو دلته پخوم ګڼه کور کې. نو خلک ګوره لږه ګزاره کوي که نه ښځه چې ښځې نو هغه ته 100 روپۍ وله ورکړې نو هغې ته 200 روپۍ لګولي تاسو له خو 15 زره درکړو خو لږه په هغه دې مې لګې. نو ځې خو یوازې نه خورم هغې هم دي او ته مې نو څه وکړو؟ خو اوس څه نشته مازغه راله نور مه څټه سهار وختي بس راته ځان سره ټماټر راولې او پیاز راولې او ګوتې غوړي راوړه. اته پیرې مې ورته چې د اول باندې و پته نه دی که خدای خبر شه بیا به لا په کومه ډډه ننوتي دا باندې راکه خوله پرېښی دی نه پکې قرشه او نه پکې تمیز ته چې سړی راشي نو ور بند کړي ور یې ډاقه خوله پرېښی دی ګور نه دی مېنه دې ساده کړې کباړي شیرینه راوړې په کټونه کې راته ایښي دا اصلاح څه شي ایښي دي جنې کشما دی دادي دادي دې کټ کې دا خوټې داسې څه دی ایښي د کوټو کې زیان نشته پرېږده دا ساداره دا مې وینځل نو دې ځای کې کېښودم یې د میکاپونو نه وزګارې کې په کوټو کې ناست په مخونو پسې څه مه کوئ چېرته بارم څوک دې ته ګوره ګرځئ او راګرځئ شابئ میکاپونو نه هم زور ورکړی دننه چې څه میکاپونه دي په خاوندانو راوړئ مور مې رینګ کړی مور دې رینګ کړی ته خو د مور د رینګ نه نه خلاصېږي اوس به بیا وایي چې راځئ مور دا ګوره تا سره دې خبرې هم نشم کولی بس ته خو راته وایې خیال خیال ساته غول مې درته وکړه چې چنګړیانو له مې مه ورکوي خیرمارانو مه ورکوي خو دوی له مې مه ورکوئ د سپکو خلکو له مور تا سره خبرې کوم بنګه بس دی صحیح ده ځه ټوله ورځ لګې په موبایل د نن د مور ده او نن د ترور ده تا خو د پیسو ته به یې وکړله ګوره د حاجي مور مې دونه مدپس رینګ کړو یو پوټې خبرې ته نه شو کولی ته وپله ولاړسې خو د دننه د کمره کې مې نشي کېناستې څوک په کمره کې به کښېنې کمره کې خو تاسو د کمرې نه بهر راوځئ ای ګونګۍ تا ته مې چې ویل چې چای راوړه نو تا چای پخ کړې ده پی راوړي هغه دغه مې لېږلې څه شی دې راغلی ده پی راوړي او پی راوړي 3 ګنټې وشولې چې راغلی یم او ته د پیو خبرې کوې هغه څه شو ګونګیان څه شو هغې بار وتېرې هغه سودا له مې لېږلې ما ته ښه پته لګي چې په خوشو تشو پسې ځي نه ورته تاسو عقل وښودو او نه ورته تا عقل وښودو زما یې خو زړه پوخ کړو دواړو راله زړه پوخ کړو بابا یو خبره وکړم ته پلار تا ورته عقل ونښودو نو موږ به یې ورته څه عقل وښو موږ خو یې ښځې یو او بابا ته ټینشن مه کوو بیا به دې په سر دړي پرېږده چې پرې سر مې دړي چې مړ شم ځکه چې دې بچو د لاسه دغه دې رالی ښار تاته څه ویلي خدای دې وبخه تاته دې بچو څه ویلي په ایمان ګورې دا ښځې د نه پلاره کور کې تنګې دي درته ویمه دغلته به دې جمشید دي لا کټ بڼلی وې پرون هم درته ویل چې منشي به دله پخې کړم دا کټ راله وبڼه خو په ایمان پلاره که ته د ځای نه خوځي خو پرېږده چې دا ښځې د 2 سپېږموله راولي تاسو خو زما نه قصبګر ساز کړی دی پلانکي له لاشه دا وکړه او پلانکي له دا سره نو بله ورځ به خلکو لارې پاپیر په تاخر کې ګرځوو د وادونو ستاسو د لاسه خو زما طبعي وشو لکه خدای تاسو پوهه کې نه پوهې خیر دی که نه دا بچي خلک څه دپاره غټۍ او روړي خو داسې بچي دې بس په دوی وخت باندې کار کوي دا ګوره څونه ښه پلار دی دی سړی خو یې نه و لیدلې سودا پسې مې لېږلې دا د غارمه شو خو دغلته طلا محمد مامانۍ ته ناستې دی اخته پې ځان له سمیده تا سودا له لېږلې خدای دې د دوی خو باسي تا ته ما ونه ویل چې د دې دا خاوند خو په ایمان پلاره وی شړلی دی کوره او دغه دی لاړې لږ راکړه خېمې ما درته اچولې وږې تږې ښځې دي وږې تږې ښځې خو چې په لاس کې غوټه یې نو ټولې راته ګډېږي اورې وږې تږې ښځې دي او ته چېرته تللی لکه دا تلم کار پسې تلم که نه ځان له مې کار چېرته کتم ګوره پلاره زه درته یو خبره کوم په ایمان ګورې که ستا دې له 100 روپو دیاړۍ ته زه یا ناست یم یاره دې وږې یم شکر الحمدلله په خپلو لاسونو یې ګټم خو زه دا ویم چې لږ ګرځه یاره ورغلی ومه دوکان بند و هلکه خو داسې ووتې د قصبدار دوکاندار نه سودا راواله نو دا ځان یې غارمنه نو څه به خورې
نو دکان بند نو سم کړو دا روټي مې نه وروړې په دې باندې گزاره وکړه کنه لږ ډېر خو بدرو په کور کې خو یوازې دا نه د مونږ ټول یو دا کور سړی دې څنګه ځان لیکي دا خاون خو تللی دی سم نه راوړي لوپر ګرځي ته ماته دا خبره وکړه کنه تا دې ته د خپل خاوند ته د سودا چته ویلې دي کنه چې ته ماته وایې چې سودا راوړه دته دې بولې نه وایي چې راوړه وته مې ویلې خو دکان باندې نو څه وکړي څه وایي ای ښځې داسې کار دی که نه دا زما خاوند ستا زما په خاوند کې کار نشته سخر بابا دا په پوهېږي په عزت کې پېښ شوې که نه چې زما سړی سره وړي نو بیا خو له تاسو مخکې ناستې نو ولې څه چل کېږي دا خو یو کور دی که دې کې بلتوب شو که نه بیا موږ ځای له بېل کور یو خو چې دې کور ته راننوځې کنه نو په سر بدل سړی ما نه غم د کور او په دې سره زه نور ټیم نشم کېدلی دومره جبه ده ورپسې وځئ د کور نه ځئ ما پرېږدئ ځئ ستاسو دا لانجې به ختمې شو که نه خو چې دې کور ته راننوځو که نه دا کور رامدې دا ښځې چې راوسېرې شوې مونږ خاطره ځوللې ده هلې کېنه ورندار ګورې په ایمان چې چېرته ځان نه به عثمان الله جوړ کړم دا لرګی د نیسم تا ته یې نیسمه او د خاوند ته یې نیسم څنګه دې مونږ له ته ناست دی او ښځه دې راځي هلې کېنه ته خو دغه شاته ورته ناست دا وګوره ته ښځه وغل سړی زما ښځه طبیعت ټیکو خوی ټیکو داسې ستا دی ولیدله دا د دې دا نخرې دي چې بېلتون زما ښځې لا د بېلتونو سره دا پردی لور خور راباندې وړ یې لکه پرېږده زما لکه کېږده لیونیه باسونه مه کوه نو سړی ما نه غم کوه راګورغه ای خیر داسې درته نه ویل چې دا باندې کوي خو دا خو لا ناوي جینۍ ده او بله دا یې لکه ګزار پې ونه کړي پرېږې د پلاره چې وي وایي چې دا دماغ ولخ ایله په آرام کې ته لا خپلې لپاره ژب ورنه کړې کله پسې پاتری ته لاس کې ته ته ښه کاڼې ګوري زما ښځه دونه بې سړیتوبه نه ده عمر تېر شو ما ته وایي د پلار عزت کوه ستا دا خو وایي ما بېله کړه دا خو په کور کې انتشار پیدا کوي ګوره مونږ له د صرف دې پرون چې روزي د روډو لګي ډېرې به د روډو به تا ته خو یوازې ښځه نه ښکاري هلته کې د پلار دی خیر که روډ هغه ورته وګوره هغه ورته وګوره د دنیا خلک ته تماشو ته ولاړ دی یا خدای هم پیا که چې پیا چې دې ورته وګورې نو په حجره په جومات کې ځان له خپلې ښځې له پلاره وریجې راوړي دي صرف خپلې ښځې له او ځان له سودا به راوړم دا چې سودا به راوړم بوجۍ کې به سودا راوړم زه به یم او ښځه به مي که تاسو زما نه په خولې کې ایښودل ته به م ماته معلومې مړه لاکو خانه ده ته خیال دي ته به غون ډېر مې ولرې خو دغه پیسې مې د 2-3 سوه روپیو مې نه واخېستې هلکه نو خو کښه ته لیونې ده نو ته خو لږ سوچ کوه که نه ته خو مشر یې لګیا به یې او ګناهګار خو د مشر ډلې که نه چې ته ناکام نه کړه هغه بیا څنګه وکړي دا خلک په ورونو کې ولاړ دی او سهار راته چې دا کار په کور کې څه چلو او ماښام هم راته چې په کور کې څه چلو نو خدای ته وګورې چې لږ سړي ځان احساس کړي دا ښځې دې پوهه کړه دا چې څه لوبه ورانه ده که نه شته نه ورانه ده ودرې دا راته تا په سر باندې وخېژو خو ګورې نور زما په دې کور کې وخت نه تېرېږي ده سره نو بس صبر کوه بس راشئ ما مړ کړئ ځئ چې ستاسو خوا یقه شي یو بل ته لکه چرګانو جګ شوي او 2 منټه پس یو بل باندې پړک او څه پرېږدې دا خلک به څه وایي مړه تا هغه ته څه نه مې دا او ما له پرې سترګو ګوته خدای دې تا نه ورکړي د دې کور مشر یې ته او بله به مړه کړي که ته مړ شو دا خلک به راباندې خوشحاله کړي دا ښځه نه ده دا چې در سره نو خاطره به ونه ویني داجي وګوره دا زما نه سوځي دې ته ما ښه څه ویلي دې خوا دې خوا ما یادوي دا داسې خبره نه ده دا چې دا زیاته ورانه ده او ته د هغې نه زیاته ورانه چې تاسو ګزاره کوله کور به هم سم وي نو دې کور کې تاسو څه چې احساس کړی دی یو په یو طرف ته بله اتفاق راولئ اتفاق راولئ که د خدای زندګي تېروئ ولې دښمنیانې ځان نه ګورئ چې دا سړي راولېږي یو بل مړه کړي بابا بس خوښه مې ده بس د خویندو په شان دي زه خو به ورسره د خور په شان د زندګي تېروم خو ګوره چې بیا ما هم د خور په شان د زندګي تېروي پام کوئ ګوره د خاوندانو په مخ کې ګوره دا خبرې مه کوئ یو بل به مړه کړي هغه یې چېرته مړه کړي مونږ به ختم کړي خالصې زه د خپلې کمرې ته لاړم دغه لوښي کې څه راوړې دغه راوړه مانه دیو دې خاورې وخوري چې زه مور شم دیو دې دغه شان ګرځي لوښی نه ده دور کړی نه چای دی نه ډوډۍ ده نه ښه دی نه بد دی خو لارې په کوټو بیا نه ننوتلې څنګه ښکلې وریجې دي د چارسرې ښکلې وریجې دي ویښتې وځي سخله به زه وریجې یوسم دا وړم صبر وکړه زه دې راوړه نو ستا خو 3 ګنټې وشو دا څنګه راوړې که نه پخې اشاپله دونه غوټې ورکړي کلاوم صبر مرچکي پکې اړه غوښه نه ده اچولې وې لږه غوښه به دې اچولې وه که نه تباه شي نجلۍ راوړه که نو اوس به څه څنګه په ولاړې خورې خدایه پاکه سروي مې راوستې کور ته وږې تږې دي
نه دا به مې سخر له یوسم هغې ته به بیا زه ویم چې دا د سخر خوړلی پورې لګې ډېرې کوم سخر بابا څه چغې دې چالو کړي دا دې نه رالغوئ روچې شاپل مې کلاولو په 2 ورځو کې خو سم کلاوي دونه غوټې ورکړې او ته غوټې ورکړې مرچکي یاره ته ګورې ستا پلار ډېر ښه سړی مړی زما ملګری و ما د بچې رنګ نه وکړی که نه نو زه به هم خفه موشم ما به ورته رنګ وکړو نو هغه به هم سم خوشحاله و مړی خو زبردست سړی و که نه نو ملګرو زده که خو یې لور درکړه که نه خبره کومه ځان له نه خو ګورې ما نه موجي راکړه دواړه یو ځای خورو ښه وبیا ته بیا مو خورې موږ دومره نه خورو بهادر سره که چې پهله دوړې به ته ظالم دې دې خو سړی خو راوړه مړه اوس دې ښکته برکې سره کېده دلته کېده خو لکه پهله دوړې ته زه والم بیا ته لورې ته خوره مور دې اوس څنګه ده مور مې ښه ده زه شکر دی خدای دې جوړه کړي ځکه چې ګوره هغه هم ګوره د کار ښځه وه د کور ښکلې دي واړه ولې دې کې څه شی دي څه وبلې خو یو نړۍ هغه ته ما واغسته تا نو چې یو نړۍ ته ته واله نو بس یو نړۍ ما واغسته یا د خدای کمبخت نو زه خو نار نه ورناسو نو هغه تا په ولاړ وخوړلې ته ویل نشته نو زه په خدای به تا باندې د الزام مه لګوه ښه نو دا ما وخوړې خو ته کوټې ته ننوتې تا ویل دولم مې او دولم مې نو اوس زه څه شي وخورم خدایه پاکه سخر بابا مشر یې ګورې الزام به راباندې نه لګېږي داسې کار و چې ولې ته غوټې ورکړې وې هغه مې ګولاغولي ښه راته پته لګي چې وږې ښځې وږه ښځه راشه کشمالي خو بل راشه بیا به کشماله پرېږده به کشمالې تا وخوړلې کشماله ماما بدنامه واو پاشه دې کار نه پاشه ګورې به کشمالي خوري کشمالې خوري خبره که شي خدای دې مړه که مړه شوه خدای راشه روجې ټولې وخوړلې دا ګوره دا اوس نه بیا ما یادې دا وخوړلې روجې ښه ګوره یا خدایا پاکه د شین اسمان تندر زما په سر وګرځېد دا خو تا تش نو کنه وړې ده دا اوس تا مخ ته پروت دی دا ګور